السلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو زموږ سره فیسبوک ګروپ اوسي. خو زه نه غواړم هغه څنګه اوسي. زیاتره ګروپونه به تاسو داسې لیدلي اوسي چې هغوی یوازې هغه اډمین په فیسبوک ګروپ کې څنګه کولی شي پوسټ او هر څه پوسټ کولی شي، د نور کسان پوسټ نشي کولی. یا هم تاسو به د داسې یو څه سره مخ شوي وئ چې تاسو غواړئ په یو ګروپ کې پوسټ وکړئ، خو هغه تاسو ته هغه آپشن نه درکوي چې تاسو پوسټ وکړئ، ځکه چې هغه اډمین تاسو باندې بند کړی اوسي. یوازې هغه اډمینان کولی شي چې پوسټ وکړي. دا ځکه په د غټو ګروپونو کې زیاتره وخت همداسې څه دوی داسې پالیسي وضع کوي. نو راځو دې ته چې تاسو هم څنګه کولی شئ په خپل ګروپ کې همداسې یوه پالیسي وضع کړئ چې نور څوک هېڅوک پکې پوسټ ونشي کولی، یوازې تاسې اډمینان او مدیران پکې څه وکولی شي، پوسټ وکولی شي، نور څوک هېڅوک پکې پوسټ ونشي کولی. نو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل ګروپ ته به لاړ شئ، کوم کې چې تاسو اډمین یې یا هم خپله مو جوړ کړی اوسي. نو هغلته تاسو دلته مانیج باندې به کلیک کوئ. مانیج مو چې کله کلیک کړ، تاسو پاس سیټینګ باندې به دلته کلیک کوئ. د سیټینګ علامه باندې مو چې کلیک کړ، تاسو به ښکته راشئ. دلته تاسو ګورئ چې پارټیسپینټ اپروول، تاسو په دې باندې کلیک کوئ. کله مو چې دلته کلیک کوو، اوس دلته چې دی آف دی. ښه، دلته یې ویلي لومړی چې دی anyone of Facebook can post and comment، یعنې دلته اوس هر څوک کولی شي چې څه وکړي، پوسټ یا کمنټ وکړي. او که چېرته دا تاسې آن کړئ، بیا څنګه کېږي، بیا یوازې اډمینان کولی شي چې په دې ګروپ کې پوسټ وکړي، نور څوک نشي کولی. دلته choose a people must first be approved by the admin or monitor the moderator and order the post and comment further they will still be subject. ښه، دلته ما خبره ده که چېرته تاسو دا آن کړئ، یوازې به اډمینان کولی شي چې څه وکړي، دې ګروپ کې پوسټ وکړي. او که چېرته تاسو دا آف کړئ، نو بیا هر څوک کولی شي ستاسو دې ګروپ کې پوسټ وکړي. هغه بیا تاسو پورې لري چې تاسو غواړئ چې هر څوک باید پوسټ وکړي، نو دا آف کړئ. او که چېرته وایئ چې نه، یوازې په دې ګروپ کې د اډمینان پوسټ وکولی شي، نور څوک دې پوسټ نشي کولی، تاسو بیا دا کلیک کوئ. ځکه چې دا زیاتره وخت دا کوم ګروپونه چې تقریبا 50,000 60,000 داسې ممبر لري، یا هم مارکیټینګ یا بل څه کوي، نو دوی همیشه څه کوي، دا آن کوي، یوازې اډمینان په دې کې پوسټ کولی شي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپل هغه مشخص کړئ چې آیا نور څوک په دې فیسبوک ګروپ کې، پوسټ ګروپ کې څوک نور څوک میسیجونه البته پوسټ وکولی شي یا نه. د دې ځای نه تاسو څنګه کولی شئ، منیج کولی شئ.